تبرونو یاد ساتل پکار دي د بچو په تربيت کې لوی کردار ابتدایي کردار د مور او پلار دی دا خبر علما بار بار بیانوي چې د بچو ابتدایي مدرسه چې کوم دا د مور غېږ ده د ابتدایي مدرسه ده که په دې مدرسه کې کوم ټکی بچو زده کړل نو علماء دا لیکلي العلم في الصغر كنقش على الحجر وړوکواله کې خبره زده کول دا د سدا لکه په کان چې سره لیکلو کې او په کان چې سره کوم کلیو کر خراکاږي دا نه یریږي بالکل د وړوکواله خبره نه یریږي کله چې موږ د خپل خزو تربيت په قران او حديث باندې کړو نو زمنګ د لور او د زوی تربيت د قران او د حديث مطابق ځکه د مور غېږ دا د بچي مدرسه ده د مور غېږ دا د بچي زنګو ده دغه مدرسه ده بیا د پلار تربيت روستا او دا غې نه روستا به چې سړک مسکول کې داخليږي کومه مدرسه کې داخليږي دا غې تربيت چې په احسن انداز باندې دا ول بچو خه تربيت کیږي زمارو تاسو وینئ کوم والدین چې په کور کې دغه گفتگو اسلامي د خپل خلیص تر جګه کوم ازادي ساتي نو هغه د خپل بچي مخې ته نه ساتي د لپاره چې بچي زمنګ نه غلط اثر وانه خلی خزه چې خپل خاون سره کم غف لګي او کمی خبرې کوي دا د خپل لور مخې ته نه کوي د خپل بالغ زوی مخې ته نه کوي د نابالغ زوی لور مخې ته نه کوي د لپاره چې دا بچي زمنګ نه غلط متاثر نشي په دې باب کې به احتیاط صاحب شو بیا با ادب یې سباله لار چې کمی نشي تماشې کوي په کور کې نشي تماشې سیګریټ نسوار دا شوی نه خوري کور کې او دا سيزونه کور ته راوړي او کله کله موږ د څه کوو چې دا بچي ولا واسطه دي بچو په واسطه دا شوی نه راغواړو زمنګ بچي ځکه به تربيت دي زمارو خپکیږو منه بعضی خبرې بدسي لکه بوازه هوایو زه چې بچی له پیسې ورکم لشل روپے ورکو چې بچی لاره پلان کې سیګریټ مال راوړو دا غنوم د سیګریټ دا ده او پلانې دکاندار نسوار راوړغه نسوار خریدار روپے ولا ما ورکړي شل روپے 10 روپے ولا ما ورکړي روزانه مازیګر کې روزمات کې هغه مال نسوار راوړي روزانه چې مال سیګریټ راړي تاسو زه تاسو کومه چې دا بچي به یو 2 کال 3 کال دا شی راوړي دا به نشي کی کنه به نشي کی هغه به وای چې به دې سیګریټو کې څه خوان شتا ځکه بابا یې راکاږي په دې رسوارو کې څه ذائقه شتا ځکه بابا روزانه مال شل روپے ورکړي چې مازیګر کې د پلاني خاص دکاندار او توخ چې هغه دکاندار رسوار راوړه او دا غبل نه را نه وړي د څه چې ما تخې به دې شي کې څه چل نو خپل د لازم موږ بچا نشي که نشي نه ک خپل د لازم موږ په سیګریټو واړو کوانړو زمارونو دا تربيت کې لوی کردار دی د پلار اخلاق د مور اخلاق د مور کردار د نیکه کردار د تر کردار دا ټول خبرې د بچی په تربيت کې د اثر انداز کیږي زمارونو